د تورخم دروازه ولې نه پرانیستل کیږي؟ تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو له مهمو سوداګریزو او تګ راتګ لارو څخه ده، لا هم د نامعلومو ستونزو له امله تړلې پاتې ده. د دې دروازې بند پاتې کېدل د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ، ناروغانو، مسافرو او عام ولس منفي اغیز کړی دی. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه د نه پرانیستل کېدو مهم لاملونه امنیتي اندېښنې، د سرحدي تاسیساتو پر سر اختلافات او د دواړو لورو ترمنځ د تخنیکي او اداري همغږۍ نشتوالی بلل کیږي. ځینې سرچینې وایي چې د سرحدي ودانیو او پوستو د جوړولو پر سر اختلافات لا هم حل شوي نه دي. بل لور ته سوداګر وایي چې د لارې بند پاتې کېدلو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی او د خوراکي او درملیزو توکو بیې لوړې شوي دي. همدارنګه ګڼ شمېر ناروغان او عاجل مسافر د دواړو خواو پر لارو بند پاتې دي. تر اوسه د افغانستان او پاکستان د چارواکو له لوري د دروازې د پرانیستلو لپاره مشخص وخت نه دی اعلان شوی، خو دواړه لوري وایي چې خبرې روانې دي او هڅې کیږي ستونزې د تفاهم له لارې حل شي. خلک هیله لري چې تورخم دروازه ژر تر ژره پرانیستل شي، څو د ولس ورځنۍ ستونزې کمې او د سیمې اقتصادي حالات بیرته عادي شي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.